آیا نو هغه څوک چې الله د هغه سینه د اسلام لپاره پرانستله او هغه د خپل پروردګار خواته په یو رڼا باندې روان دی د هغه چا په شان کېدای شي چې له دغو خبرو نه یې څه درس وانخیست. تباهي ده د هغو خلکو لپاره چې زړونه یې د الله په نصیحت سره لا زیات سخت شول. هغوی په ښکاره ګمراهۍ کې غورځېدلي دي. الله ډیر غوره کلام نازل کړی دی، داسې یو کتاب چې د هغه ټولې برخې یوه بلې ته ورته دي او مضامین پکې په وار وار تکرار شوي دي. د هغه په اورېدلو سره د هغو خلکو د بدن په پستوکو لړزه راځي چې له خپل پروردګار نه ویریدونکي دي او بیا د هغو د جسم او د هغو د زړه په نرمېدو سره د الله د ذکر خواته میلان کوي. دا د الله هدایت دی، چاته چې خوښه شي په دې سره یې سمې لارې ته راولي او چاته چې الله هدایت ونه کړي د هغه لپاره بیا هیڅ هدایت کوونکی نشته.